مهم خبر د ایران راتلونکی ولسمشر د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوملیکنه وکړه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د دغه هیواد د ولسمشرۍ د 14مې دورې ټاکنو لپاره ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. هغه په یو ویډیویي پیغام کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلې کاندیداتورۍ خبر ورکړی دی. احمدی نژاد ته نږدې ویب سایټ دولت بهار اعلان کړی چې احمدی نژاد په تهران کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ګډون وروسته دا اعلان کړ. هغه تر نوملیکنې وروسته په یوه وینا کې چې پر دولتي تلویزیون خپره شوې ویلي چې تر ټولو مهمه انګیزه د اقتصادي ستونزو حل او د کار لپاره د مناسبې فضا رامنځته کول وو. محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د شورای نگهبان لخوا رد شوی وو. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې د جون میاشتې پر 28مه کېږي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان او ځینې نورو چارواکي د می میاشتې پر 19مه د دوی د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن چمتو شوی ویډیو، او که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو چې خپل تازه او مهم خبرونه تر تاسو ته ورسوو. تر بیا مو ښې چارې، ښه وخت.